سید سلیمان اشنا ډیر زیات مهم حقیقتونه افشا کړل. دا چې څه یې ویلي دي تازه ټول په همدې ویډیو کې در سره شریکوم. تاسو سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو تر اخره وګورئ او لایک کړئ. د اشنا ټلویزیون مشهور خبریال په خپله فیسبوک پاڼه لیکي چې په افغانستان باندې انګریزانو په 3 واړو یرغلونو کې ماته وخوړه او په وروستۍ کې ترې افغانستان د خپلې خپلواکۍ او ټولواکۍ اعلان هم وکړ. خو له 1919 راهیسې د افغانستان د حاکمیت، خپلواکۍ او تاریخي ویاړونو د ماتولو او فسخه کولو څلورمه مخفي جګړه هم روانه وه چې نن سبا یې د انګریزانو د پیړۍ زوړ ارمانجن بري نښې پکې چوتېږي. لومړی دا چې د افغانستان د خپلواکۍ، استعمار ماتولو او ټولواکه پرمختګ سمبول یې لرې کړ. دوم د افغانستان سیاسي یووالی، جمهوریت او ځمکنۍ بشپړتیا یې له منځه یوړه. دریم د افغانستان نوم، هویت، ملي سرود، جشنونه، فرهنګ، سیمهییز او نړیوال حیثیت یې ختم کړ. څلورم د افغانستان تاریخي لرغوني ویاړونه، سلۍ او حماسي ځایونه یې له منځه یوړل. پنځم د افغانستان ملي مشاهیر، هنرمندان او متنفذین یې قتل او په عام محضر کې سپک کړل. شپږم د افغانستان نوی نسل له خپل ویاړلي 100 کلن تاریخ پوهېدلو محروم او د هر ډول علمي سیر څخه منع کړل. اووم د افغانستان د میوند ملالۍ حماسي شهرت یې د سوات ګلمکۍ ته ورکړ چې ګوردن براون ورته نړیوال معرفت وکړ. اتم د ابتدایي تعلیم او تحصیل افغانې پیغلې منع او په کور کېنولې چې هیڅکله یو مشهور افغان ونه روزل شي. نهم د افغانستان د نوي نسل تعلیمي سیر یې 0 ته کړ چې راتلونکو 10 کلونو کې د خپل هیڅ استقلال، افغانیت، تاریخي افتخاراتو، سیاسي جغرافیه او ملي معنوي او مادي شتمنیو یې بېخبره او د مالکیت ادعا ونشي کړی. لسم د افغانستان ولس په داسې فکري بیلتون وروزل شي چې 10 کاله وروسته افغانستان په 3 ټوټو وویشل شي او په هرې برخې ځانګړی استعمار حاکم او مرکزي اسیا په زړه کې د لسیزو دپاره د جګړو میدان تود شي.